چینل ته ښه راغلاست. د بایدن پریکړه کنګل شوې شتمني نیمه زموږ نیمه د افغانستان کېږي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پریکړه اعلان کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې د افغانستان کنګل شوې شتمني ازادېږي خو ټوله به افغانستان ته نه سپارل کېږي. د پریکړې له مخې د افغانستان له شاوخوا میلیارډو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ نیمایي افغانستان ته او نیمایي نورې یې چې 3.5 میلیارډه ډالره کېږي د سپټمبر د 11مې د پېښې قربانیانو ته ورکول کېږي. بایدن دغه اجرایوي فرمان تېره ورځ لاسلیک کړی دی او له مخې یې د افغانستان خلکو شتمني پر امریکایي وګړو ویشل کېږي. افغانستان ټوټال شاوخوا 9 میلیارډه کنګل شوې شتمني په نړیوالو بانکونو کې لرله چې له دې ډلې 7 میلیارډه ډالر یې په امریکا کې وه. 2 میلیارډه ډالره نوره شتمني د متحده عربي اماراتو او برټانیا په بانکونو کې ده چې ښایي دوی هم له امریکا په تقلید په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.